السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو زموږ د نن درس دی هغه توري چې هغه خاموش پاتې کیږي، د کلمو په منځ کې غږ نه ورکوي. سایلنس آف الفابیت ورډ، د الفبا خاموشه توري. په هغو کې دوستانو زموږ د نن درس دی سی. C remains silence before K. C remains silence before K. د سی توری د کې څخه د مخه نه ادا کیږي، یعنی د کې څخه د مخه غږ نه ورکوي، اواز نه لري، خاموش پاتې کیږي. لکه سیک، ناروغ، مریض. دوستانو دلته له کې څخه مخکې سی ده، د سی توری خاموشه ده، غږ نه لري، اواز نه لري، یعنی سایلنت ده. سیک یعنی ناروغه یا مریض. سیکل یعنی لور. هغه څه دوستانو که مونږ کله یو څه وکړو او بیا یې ورباندې ریبو، د هغو لپاره په انګلیسي کې یو وکیبلري دوستانو یا لغت مونږ کاروو. سیکل، سیکل یعنی لور. دلته دوستانو له کې څخه مخکې سی ده، سی دوستانو خاموشه ده، نه ادا کیږي. لک، قسمت. دوستانو دلته له کې څخه مخکې بیا هم سی ده، سی خاموشه ده، غږ نه لري. لکه لک یعنی قسمت. پیکل، اچار. پیکل، اچار. دوستانو دلته هم له کې څخه مخکې سی ده، سی خاموشه ده، غږ نه ورکوي، نه ادا کیږي. لکه پیکل، پیکل یعنی اچار. سک، سک، رودل یا زبیښل. دوستانو دلته هم له کې څخه مخکې سی ده، سی خاموشه ده، غږ نه ورکوي. سک یا رودل یا دوستانو زبیښل. Silence C after S. C remains silence after S. If C followed by vowel. د سی توری د ا څخه وروسته خاموش پاتې کیږي کله سی وروسته حرف غږ لرونکی توری وي، یعنی واول وي. دوستانو واول توری له مونږ سره همدا دي ا ای آی او یو. دا دوستانو واول دي. که چیرې دوستانو له سی وروسته حرف غږ لرونکی توری وي، یعنی واول وي، نو زمونږ سره د سی توری له ا څخه وروسته خاموش پاتې کیږي، غږ نه ورکوي. لکه سیزرز، سیزر یا بیاتي یا قیچي. دوستانو دلته که ستاسو فکر وي ورته له سی د سی خاموشه ده او له سی وروسته له مونږ سره واویل توری د آی ده، نو په دې وجه باندې دوستانو د سی توری له مونږ سره خاموشه پاتې کیږي له اس څخه وروسته. اس ده له اس څخه بعد، یعنی سی ده د سی توری دوستانو له مونږ سره خاموشه پاتې کیږي. هغه هم په دې وجه باندې چې له سی څخه وروسته دوستانو کوم حرف ده هغه واویل ده، غږ لرونکی توری ده، هغه له مونږ سره آی ده. سیزرز، بیاتي یا قیچي. ساینس، ساینس. دوستانو دلته هم له مونږ سره له سی وروسته دوستانو اس ده، له اس څخه له سی بعد دوستانو آی ده، نو د آی توری دوستانو حرف کوم حرف چې هغه له مونږ سره واول ده، په دې وجه باندې دوستانو د سی توری غږ نه ورکوي، خاموشه پاتې کیږي. لکه ساینس، ساینس دوستانو هغه دوستانو ساینس، خو په پښتو کې هم ساینس او په انګلیسي کې هم ساینس ورته وایي. سینټ، عطر، خوشبو. دوستانو هغه شی چې کوم ځای څخه خوشبو ولاړیږي. لکه سینټ یعنی عطر.
دلته هم دوستانو له مونږ سره سی خاموشه پاته ده، ځکه له سی وروسته حرف هغه دوستانو له مونږ سره واول ده، غږ لرونکی توری دی، لکه مونږ چې وویل ای ای آی او یو. دلته دوستانو آی نشته، دلته ای ده. ای هم له مونږ سره واول یعنې غږ لرونکی توری دی. نو په دې وجه باندې دوستانو د سی توری خاموشه پاتې کېږي له اس څخه وروسته. سین منظر یا د پیښې صحنه دوستانو. سین منظر یا د پیښې صحنه. دوستانو دا و د نن ورځې درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ ګرځېدلی وي. که چېرې داسې وي تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، چینل ورسره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.